سلامونه د ادب تیورۍ لومړي کلاس ته ښه راغلاست. ډېر خوشحاله یم چې که څه هم د کرونا له امله موږ سره نږدې لیدی کتی نه شو، خو د آنلاین د درس لړۍ پیل شوه او له دې لارې به هم موږ تاسې یو بل سره په تماس کې یو. د دې درس هدف دا دی چې یو خو دغه لړۍ دغه آنلاین کورس چې د ادب تیوري ده دا تاسو تشریح کوم، او د تشریح په محال کې کوشش کوم هغه عناوین چې موږ د دغه کورس په دوام کې یا په جریان کې مطالعه کوو هغه هم تاسو سره شریک کوم، او یو سافت کاپي وروسته کې بیا د واتساپ له لارې در ولیږم. همدارنګه د دغه کورس په دوام کې چې تاسو کوم سیمینارونه ارائه کوئ د هغو دپاره هم یو لیست جوړ کړی دی چې هغه هم د دې درس په پای کې تاسو سره شریکوم. د ادب تیوري پیژندنه به ترسره کړو. ادب تیوري خپله څه شی ده، د لغت له مخې، د اصطلاح له مخې، دا به هم تاسې د دغه درس په جریان کې که خدای کول زده کړئ. لکه څه رقم چې زه په صنف کې درس ورکوم، معمولا لومړی زه غواړم ستاسې نظر ولرم. ستاسې په نظر ادب تیوري څه ده؟ کله چې ادب تیوري تاسو ووایئ نو کوم څه مو ذهن ته راځي؟ که صحیح ده چې تاسو نه زه مستقیم اوس پوښتنه نشم کړی، خو خپل نظریات مخکې له دې چې درس ته ولاړ شئ، که دا ویډیو هم دلته پاز کړئ ودروئ او د کمنټونو برخه ته ولاړ شئ، خپل نظریات هلته ما سره کمنټ کړئ، نو زه به خوشحاله شم چې وګورم تاسو څومره له وړاندې د تیورۍ په اړه پوهېږئ. د دې سمستر په جریان کې موږ دا عناوین لولو. پوهېږم تاسو ته به دا پوښتنه پیدا شوې تاسو سره چې کوم د ادب تیوریک آثار شته دي، هغه که د اقبال وزیري دی، که د جمشید رشیدي دی، او له ما سره شخصا چې د آزمون صاحب ادب تیوري مضمون را سره دی، د دې عناوین نسبتا متفاوت دی او دا کتابونه چې دي معمولا د کریکولم مطابق هم لیکل شوي دي، خو ما په دې خاطر دغه عناوین غوره کړل چې دا د ادب تیوري عناوین تاسې بار لوستي دي، نه یوازې په دغه مضمون کې بلکې تاسې په مختلفو مضامینو کې، مثلا د ادب پوهنې مبادی کې تاسې د ادب تیوري کې چې کوم عناوین دي دا تاسې هلته لوستي دي. تاسې چې د لیکوالۍ په مضمون کې، تاسې د نثر متون، د نظم متون په مضمون کې، حتی تاسې د ادب تاریخ په مضمون کې هم یو څه ناڅه دی هغو ته تم کېږئ دغه مسایلو ته چې شعر څه ډول دی یا غزل څه ډول وي، او دا هغه څه دي چې تاسو بار سره متوجه کېږئ او مخامخ شوي یاست. نو په همدې خاطر ما کوشش وکړ چې د ادب تیوري هغه اصلي مبحث چې دی هغې ته ور داخل شو. چې ګورم په دغه آثارو کې چې کلته لیکل شوي دي دوی معمولا د یوې تیورۍ په اساس باندې شعر معرفي کوي یا ادبیات معرفي کوي. هلته چې په لسګونه تیورۍ موجوده دي په دې وخت کې، او هر یوه د ادبیاتو کې د نقش خپل نقش لري، او د هر یوې له زاویې چې ته ادبیات تشریح کې توضیح کې هغه یو بیل مفهوم همغه یو ادبي اثر پیدا کولی شي. تاسې کولی شئ دغه کتابونه په خپله په کورونو کې ولولئ. همدغه ډول پوسټ مډرنزم کتاب چې ضیاء الاسلام شراني لیکلی دی، همدغه ډول د شپون صاحب ادبي څېړنې چې له موږ سره هم فکر کوم هلته سم ښکاره نه شو، دا هم له موږ سره مرسته کوي. او ورسره څنګ کې تاسو کولی شئ د صدیق روحي ادبي څېړنې اثر واخلئ چې هغه خورا ښکلی اثر دی. او ترڅنګ یو شی بل چې زه غواړم تاسې که وکړی شئ له کابله یې ترلاسه کړئ یو مجله په نامه د انسان شته ده، په هغې کې ژبې دپاره یوه ځانګړې شوې
ګڼه شته. تاسو که وکړای شل هماغه د ژبې ځانګړې شوې ګڼه ترلاسه کړئ، په هغې کې هم د ادب تیورۍ بلا مباحث راغلي دي، لکه سترکچرالېزم دی، پوسټ سټرکچرالېزم دی، ډیکنسټرکشن دی، نور ورته تیورۍ د ژبې چې هغه هم د ادبیاتو برخه کې د تطبیق وړ دي. د دې صنف په پای کې تاسو ته زه غواړم د دې سیمستر سیمینارونو موضوعات هم درولېږم چې هغه هم د فلسفې، ادب تیورۍ او دغسې نورو اړوندو موضوعاتو په اړه دي چې له موږ سره مرسته کوي د دې کورس او د دې سیمستر په اوږدو کې دغه مضمون خورا ښه زده کړی شو او په دې اړه مختلف نظریات ولوستی شو. راځو لومړی ادب تیوري ته، چې ادب تیوري په خپله څه شی ده. تیوري په همدغه ځای کې له یو لړ کنفیوژن او پیچلتیا سره مخامخ شوې ده چې کله موږ تیوري ته د تیوري معادل کلمه نظر بولو. حال دا چې تیوري له نظر له عادي نظر څخه چې موږ هره ورځ استفاده کوو له دې څخه خورا ډېر غټ مفهوم لري. تیوري په اړه ما یوه انګلیسي ویډیو پښتو ډب کړې ده، دلته تاسو ته لینک پرېږدم او تاسو کولی شئ هغه وګورئ. هغې کې د فرضیې، د واقعیت، د تیورۍ او د قانون ترمنځ تفاوتونه ښودل شوي دي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې کله یوه موضوع یا یوه کلمه له یو علم بل علم کې استفاده کیږي، هغه خورا مختلف مفهوم افاده کوي. مثلا قانون کلمه په ورځني ژوند کې د لارې او د روش معنا ورکوي. په حقوقي بحث کې بیا موږ اساسي قانون او نور قوانین لرو چې هغه مختص او خاص کیږي. بیا که موږ لاړ شو فیزیک او نورو برخو ته، علمي برخو ته، هلته بیا مثلا په فیزیک کې خو قانون هغه فورمول ته ویل کیږي. په دغه اساس نظر هم کله چې موږ علمي بحث کوو، موږ ساینټیفیک بحث کوو، د نظر د تیورۍ او د نظري موضوع هلته جلا کیږي. په ورځني ژوند کې موږ ممکن ویلی شو زما په نظر سبا باران اوري، دا خالي نظر ده. که زه ووایم چې سبا باران اوري ځکه چې هوا وریځ ده او سوړ باد لګیږي، دا فرضیه شو. دا فرضیه باید تست شي. له هغې وروسته که دا فرضیه تایید شوه، موږ د باران د ورېدو په برخه کې به ښایي د تیورۍ د رامنځته کېدلو یو قدم اخیستی. په بله وینا تیوري د یو مورد په اړه د ډېرو فرضیو د تایید کېدو له ازمیښت کېدو او تایید کېدو څخه وروسته رامنځته کیږي. په همدې خاطر زمونږ کېدای شي دا کوم مضامین چې لیکل شوي دي او دوی د فکر کوي چې هر څه چې د شعر په اړه دي او هغه زمونږ په ذهن کې دي نظري دي، نو هغه تیورۍ کې شاملېږي. البته چې داسې زما په نظر داسې نه دی، ځکه چې تیوري تر ډېره پورې یو جنجال برانګیزه بحث دی. مثلا د پښتو ژبې د ادب تیورۍ په اثارو کې دا راځي چې غزل له 5 بیتونو کم نه وي او له 15 بیتونو ډېر. دا تیوري ده. زما په نظر دا یو فرضیه، دا یو نظر دی، فرضیه هم نه ده. فرضیه په دې نه ده چې دلیل نه دی راوړل شوی. که موږ دې نه فرضیه چېرته جوړو، د مثال په ډول د پښتو ژبې غزل له 5 بیتونو کم او له 15 بیتونو ډېر نه وي، ځکه چې په تیر وخت کې زمونږ لوی شاعرانو غزل همدې ته ویلی دی. دا یو ساده مثال دی. اوس که موږ پورته شو او د پښتو ژبې د پخوانیو شاعرانو شعرونه او ادب تاریخ مطالعه کو، که احیانا رښتیا هم همداسې خبره وه او زمونږ دغه فرضیه تایید شوه یا رد شوه، مونږ د غزل په باب د یوې تیورۍ د رامنځته کولو یوه هڅه کړې. هغه په دې چې یوه تیوري یوازې یوه فرضیه نه وي، ډېرې فرضیې د یوه مورد په اړه باندې تست کیږي، ځینې ردیږي، بیا ځینې چې پاتې شوې او تایید شوې او مونږ ته د هماغه مورد په اړه یو طرز فکر راکولی شي، یو دید راکولی شي. هغه وخت کې بیا دې ته مونږ تیوري ویلی شو. تیوري لکه څنګه چې ما تاسو ته مخکې وویله په فرضیه کې نه خلاصه کیږي.
تیوري واضحه نه وي. تیوري د مختلفو فاکتورونو ترمنځ سیستماتیک یا پیچلې اړیکې تر پاس لاندې نیسي او په اسانه تیوري نه رد کېدی شي او نه قبلېدی شي. تیوري معمولا یو جنجال برانګیزه بحث وي. که تاسو د وروستۍ نیمې پیړۍ تیوري ته مراجعه وکړئ، تاریخ ته وبګورئ چې یوه تیوري په بل پسې راښودلې ده، که وبګورئ چې یوه تیوري راپاڅېدلې بله یې نقد کړې ده. د دې یو ډېر غوره او مشهوره مثال د سترکچرالېزم او پوست سترکچرالېزم تیوریګانې دي. په پوست سترکچرالېزم کې سترکچرالېزم کاملا نقد کېږي او سترکچرالېزم بیا د خپل نه مخکې تیوریو انتقاد کړی دی یا هماغه کوم بهیر چې و هغه یې په بل طرف ته ساق کړی دی. نو په دې ډول د تیوري یوه ځانګړنه دا ده چې هغه معمولا جنجال برانګیزه وي. معمولا تیوري زمونږ ورځني عادي هغه څه چې موږ فکر کوو ګویا واقعیتونه دي، ګویا طبیعي حقیقتونه دي، هغه تر نقد لاندې نیسي او دا وایي چې دغه نظر چې تاسو د نړۍ د ژوند د بل هر څه په اړه فعلا په ذهن کې لرئ، دغه نظر دغه مفکوره ممکن د یوې تیورۍ په اساس تاسو ذهن ته را انتقال شوې وي. نو په دې اساس هغه تیوري ممکن مردود وي، ممکن اشتباه وي. نو نوې تیوري راپاڅېږي د نویو فرضیو د نویو تجربو په اساس باندې د ژوند د ادب مثلا بله برخه کې هره برخه کې د نوي اصول او نوي قواعد راوباسي چې په دې ډول مونږ کېدی شي هماغه موضوعاتو ته له یو نوې زاویې وګورو، کېدی شي زمونږ د فکر هغه بهیر بدل کړي. په همدې خاطر له ادب تیوري څخه د ادب ټکی هم غورځول کېږي. یوه تیوري یوازې ادبیات نه څېړي، په مختلفو علومو کې کارآمد لري. سترکچرالېزم مثلا یوازې د ادبیاتو بحث نه دی. سترکچرالېزم اساساً په ژبپوهنه کې رامنځته شوی دی او له ژبپوهنې څخه بیا دا سترکچرالېزم فرهنګ ته انتقال شوی دی. په دې برخه کې د فرانسې مشهوره عالم لویس راس خپله دنده ډېره ښه ترسره کړې ده او هغه د فردیناند د سوسور سترکچرالېزم واخیست په فرهنګ پورې په فرهنګ کې تطبیق کړ. نو هماغه سترکچرالېزم له فرهنګ څخه وروسته بیا راغی ادبیاتو ته، ادبیات بحث لاندې ونیول. دغه ډول که تاسو مختلفې تیورۍ وګورئ که هغه له مختلفو ځایو څخه راغلي دي په ادبیاتو داخل شوي دي، یا مثلا له فلسفې څخه راغلي دي، یا مثلا له ژبپوهنې څخه، ارواپوهنې څخه او یا هم له ټولنپوهنې څخه، او بیا له هغې ځای څخه بیرته انتقال پیدا کړی نورو برخو ته ورغلي دي. په دې ډول انکشاف موندلی دی، تکامل موندلی دی. نو تیوري څخه معمولا د ادب ټکی غورځول کېږي په ډېرو مواردو کې، ځکه باید تیوري مستقله تر بحث لاندې ونیول شي. د تیوري په اړه داسې هم ویل کېږي د دغه پورتنیو ځانګړنو په نظر کې نیولو سره چې تیوري به ګواکې یو ژانر وي. هدف دا ده چې تیوري خپله ځان له یو مبحث دی، ځان له یو نوع ده. دغه بحث یو اندازه جنجالي دی، لا هم ټولو لپاره د قناعت وړ نه دی. اوسنۍ تیوري چې د 20مې پېړۍ په لومړیو کې د روسي فورمالېزم په منځته راتګ رامنځته شوه، عمدتاً د یو بل په خلاف او د یو بل د خلا په اساس انکشاف موندلی دی. د بېلګې په ډول سترکچرالېزم چې پر چوکاټ تاکید کوي، پوست سترکچرالېزم یا ډیکنسټرکشن راولاړ شو او چوکاټ یې له منځه یوړ. د دې دا جوتېږي چې تیوري اصلاً عامه ذهنیت او طبیعي طرز دید تر پوښتنې لاندې راولي. مثلا که موږ او تاسې په دې باور یو چې قانون په ټولنه کې نظم راوستی او دا یو طبیعي حقیقت راته ښکارېږي، یوه تیوري راپاڅېږي دا باور چلنج کوي او وایي نه چې قانون په ټولنه کې د بې نظمۍ عامل ګرځېدلی. د دې په نظر باورونه د ړومبیو تیوریو د عمومیت نتیجه ده. د تیوري بله ځانګړنه دا ده چې لکه مخکې مې چې درته یادونه وکړه، تیوري له خپل اصلي بحث څخه د باندې راوځي.
یعنې په کومه ساحه کې چې رامنځته شوې هغې ساحې څخه د باندې هم د تطبیق وړ وي او په همدغې ډول له کومې ساحې نه چې دا راوتلې په بله ساحه کې تطبیق شوې د هغه دویمې ساحې ماهیت ته تغییر ورکولی شي. لکه وړاندې مې چې درته وویل زمونږ طرز فکر، طرز دید او خلاصه هغه کوم باورونه او عقاید چې موږ د یو موضوع په اړه درلودل هغې تیوري راپاڅېږي او وایي چې دا د تاسو د مخکینۍ کومې تیورۍ په اساس دي ستاسو په ذهن کې ځای شوي دي او دا هغه تیوري چې تاسو مخکې پرې خبر هم نه یاستئ هغه عامه شوې عمومیت یې پیدا کړی دی ډېرو ته د قابل وړ وه نو بالاخره تاسو ته په میراثي ډول دغه افکار انتقال شوي دي یا له یو بل څخه بې له دې چې تاسو درک وکړی شئ تاسو ته راغلی دي او تاسو بالاخره په دې معتقد شوي یاستئ چې دغه موضوع په دغه ډول هغه راپاڅېږي او وایي چې نه دا داسې نه ده او ممکن تاسې قانع کړی شي چې بالکل هو دا موضوع چې تاسې څنګه وایي دغسې ده. مثلا د ادب تیوري کله چې سټرکچرالېزم ادبیات ته راوړل شي یا پوسټ سټرکچرالېزم یا یو بل فورمالېزم مثلا هغه کاملا ادبیات اخلي یو بل پړاو ته انتقالوي یا د ادبیاتو مبحث یا د ادبیاتو د کره کتنې بحث اخلي کاملا یو نوی پړاو ته لیږدوي او په دې ډول موږ تاسې ادبیات له یوې نوې زاویې پېژنو. موږ ته ادبیات بیا که د فورمالېزم تیوري په نظر کې ونیسو د ژبې او د الفاظو د نااشناتوب له امله یو شی موږ ته لکه شعر یا ادبیات غوندې ښکاره کېږي. که سټرکچرالېزم ته بیا راشو هغوی په شاکاټ باندې باور لري. هغه وایي چې هر شعر یا هر ادبي اثر ځان له خپل چوکاټ لري او د دغه چوکاټ په داخل کې دغه کلمات چې راوړل شوي دي دوی یو بیل مفهوم او بیل افاده لري او د یو بل په تقابل کې یا د یو بل نه په توپیر کې خپله معنا پیدا کړې ده. موږ به راشو دې ته مثالونو ته به هم راشو خو زه یو مثال تاسو ته ویم. یو وخت کې زه له یو فرانسوي سره مخامخ شوم او د شعر په اړه مباحث راغی او په دې لړ کې ما ورته یو شعر ولوست او دا شعر د خوشحال بابا یو مشهوره بیت دی چې هغه زما ډېر خوښیږي. ناشناس هم ترې سندره جوړه کړې ته مې وژنه د قصاص اندېښنه مه کړه د خپل خون په تور به ونیسم یو بل څوک. دا بیت زما ډېر خوښ دی او ما فکر کوه چې همدغومره غبرګون به هغه فرانسوی هم ښکاره کړي کله چې دا شعر واوري. برعکس هغه یو اندازه متعجبه غوندې شو چې دا اوس کوم ظلم روان دی چې قتل به یو کس کیږي او قصاص به بل سړی کیږي. نو خو بالاخره ما ورته دا شعر تشریح کړ او توضیح مې کړ د دې شعر هغه ظرافتونه کوم څه چې په دې شعر کې موجود ول او هغه ښکلا دا مې ټوله ورته وویله. مګر وروسته کې مې له ځان سره فکر وکړ چې ولې مثلا د فرانسې یو وګړی د دې شعر نه ښه استفاده نشي کړی یا د دې شعر په هغه هنري ظرافتونو باندې نه پوهېږي. نتیجه دا وشوه زما د ذهن او زما د فکر چې دغه بیت د خپلې ښې هنري معنا دپاره د پښتو ادبیاتو بستر لري ځان ته. څنګه درته ووایم د دې بیت نه ډېر پخوا ډېر داسې بیتونه راغلي دي چې هغه د دې که موږ لوستي د دې بیت د لا ښه تشریح او توضیح او د ښه تعبیر او مفهوم په برخه کې موږ سره مرسته کولی شي. که موږ هغه ټول مفاهیم مطالب نه وي لوستي او یوازې دغه شعر سره مخامخ شو ممکن موږ ته عجیب غریب ښکاره شي. دا شعر ډېر داسې مسایل لري چې په دې کې داسې په دې شعر کې نه دي ویل شوي ولې موږ خپله چون چې موږ د پښتو ژبې ادبیات لوستي دي له هغې څخه زموږ ذهن ته راغلي دي او د دې شعر مفهوم په تداعي کې له موږ سره مرسته کوي. مثلا دلته نه دی ویل شوي چې ته مې څنګه وژنې. دغه څنګه وژل موږ له نورو اشعارو څخه لاسته راوړي دي.
خو ډېر پښتو شعرونو کې دا داسې راغلي دي چې معشوقه مثلا په خپلو د بڼو په مرسته چې هغه ډېر ښکلي دي، کله چې عاشق ته ګوري نو د عاشق په زړه باندې غشي راوروي او عاشق بالاخره وژل کېږي، قتل کېږي. دغه مطلب، دغه مفهوم په دې بیت کې خپله په دغه بیت په الفاظو کې نشته دی چې تاسو مې دا اوس بیان کړ. دا د پښتو ژبې په دومره شاعري چې شوې دي ټولو کې دا څونه چې موږ دا شاعري ډېره مطالعه کړو، دغه مفهوم لا ښه موږ لاسته راوړی شو. نو په دې ډول د سټرکچرلیزم په نظر که یو شعر معنا ورکوي، که یو شعر غواړي ښه معنا ورکړي چې هغه باید یو ډېر لوی بستر په منځ کې واقع شي. هر بیت چې دلته پښتو ژبه کې موږ تاسې لرو، د دې بیت د ښې افادې، د دې بیت د ښه مفهوم رسونې، د دې بیت د هنریت لپاره له موږ سره پرته پښتو شاعري مرسته کوي. نو د سټرکچرلیزم د تیوري چې موږ به وروسته ښه مطالعه کړو، دغه نظر موږ تاسو د قبول وړ دی که نه دی؟ زه مطمئنم چې د قبول وړ دی، ځکه چې عملا دغه خبره موجوده ده. په دې ډول که تاسو اوس وګورئ ادب تیوري کې که موږ د سټرکچرلیزم تیوري نه استفاده وکړو، نو د شعر د مفهوم اخیستنې یو بل بهیر موږ ته پرانیست، یو بله دروازه یې پرانیستله. داسې بل هره تیوري چې کله داخلېږي ادبیاتو ته، نو هغه موږ ته د ادبیاتو د شناخت لپاره مختلفې دروازې پرانیزي او په دې ډول موږ ته د مفهوم او د معنا د اخیستلو مختلفې ګزینې پیدا کولی شي. نو دا د ادب تیوري یو عمده بحث دی. که دا خبرې لږې راټولې کړم، ادب تیوري عمدتاً وبښئ د ادب که موږ ترې وغورځو لا ښه ده. تیوري عمدتاً 4 ځانګړنې لري. یوه ځانګړنه دا ده چې تیوري مختلف العلمي ده. په بله وینا تیوري په مختلفو علومو کې د استفادې وړ وي. یوه تیوري که مثلا فورمالیزم دی، یا که پوست سټرکچرلیزم دی، یا مثلا پوست مدرنیزم دی، یا مدرنیزم دی، یوازې ادبیاتو کې د تطبیق وړ نه وي. دغه تیوري کېدی شي په مختلفو علومو کې، په مختلفو ځایونو کې د استفادې وړ وي. مثلا هم په ادبیاتو کې د استفادې وړ وي، هم په ټولنپوهنه کې د استفادې وړ وي، هم په ارواپوهنه کې د استفادې وړ وي، هم په مختلفو نورو برخو کې، مختلفو نورو علمونو کې دا د استفادې وړ وي. نو د تیوري یوه ځانګړنه دغه ده چې تیوري مختلف علمي ده. تیوري خاص د ادبیاتو لپاره مختص نه ده. او په همدې خاطر لکه ما چې مخکې تاسو ته وویل، زمونږ ادب تیوري کتابونه چې دي معمولا داسې ماته ښکاري چې د ادب تیوري له بحث څخه لږ لرې قدم وهي، لږ لرې روان دي. نو په دې خاطر مونږ دغه مبحث چې دا اوس مخکې چې ما کوم عناوین تاسو ته یادونه یې وکړه او په کومه لاره چې مونږ روان یو، وجه یې همدغه ده چې زه غواړم تیوري تاسو اصلا اساساً وپېژنئ چې تیوري پخپله څه شی ده. د تیوري دویمه ځانګړنه دغه ده چې تیوري تحلیلي بڼه لري، یا که ووایم یو تر ډېره پورې کنجکاوي ترسره کوي. تیوري هڅه کوي مثلا د ادبیاتو تر شا موجوده قوانین وپلټي او د هغه ته ورسېږي نتیجه ده چې مثلا د شعر معنا له کوم ځای پیدا کېږي، شعر یا د شعر معنا څه ده، څه ډول پیدا شوی ده. یا که تاسو وګورئ د پوست سټرکچرلیستان، که تاسو وګورئ په نظر کې ونیسئ، هغوی بیا راپاڅېږي وایي چې نه، معنا بیخي نشته او ورکه معنا اصل کې. نو په دغه اساس تیوري د تیوري بله ځانګړنه دغه ده چې تیوري تحلیلي ده، تیوري یو ډول انتقادي ده، تیوري یو ډول غواړي تاسو نه دا غواړي چې تیوري په اساس، یا که تاسو ادبیاتو ته ګورئ، که تاسو مثلا بل برخې ته متوجه کیږئ، تاسو ډیر دقیق فکر وکړئ، تاسو تحلیل ترسره کړئ، تاسو انتقاد وکړئ، تاسو د تیوري په مرسته تر ډیره
د ادبیاتو تر شا چې کوم قوانین دي، کوم اصول دي، هغه بیرون ته راوباسئ. نه دا چې د یو ټاکلي شعر معنا او مفهوم لاسته راوړئ. که تاسو د ټاکلي شعر معنا او مفهوم لاسته راوړئ، تاسو کره کتنه کوئ، ادبي کره کتنه کوئ، او دا ادبي کره کتنه باید د ادبي تیوري پر اساس ترسره شي. او چې ادبي تیوري مختلفې دي، په اوس عصر کې ډېره تیوري رامنځته شوې دي، نو په همدې اساس یو شعر یا مفهوم نشي افاده کولی. یو شعر کیدای شي د مختلفو تیوریو په اساس مختلفې معناوې ترلاسه کړی شي. لکه موږ چې مختلفې عینکې په سترګو کیږدو او دا عینکې کیدای شي مختلف رنګونه ولري. یو جوړه عینکې مثلا تورې وي، موږ به نړۍ موږ ته توره ښکاره کېږي. ادب ته موږ وګورو، که ادبي شعر ته ممکن موږ پکې نور یو ډول نظر پیدا کړو، یو ډول مفهوم ځینې واخیستلی شو. که بل ډول عینکې په سترګو کیږدو، هغه عینکې ممکن رنګ ګلابي وي، موږ ته نړۍ ګلابي ښکاره شي. یو ډول عینکې که موږ وګورو، هغه عینکې کیدای شي رنګ زیړبخنه وي، نو موږ ته نړۍ زیړبخنه ښکاره شي. په دغه ډول مختلف عینکې که موږ په سترګو کیږدو، نو موږ ته نړۍ مختلف ډول ښکاره کیږي. دا ډول که تاسو دې ته ورته که تاسو ادب تیوري راواخلئ، چون ادب تیوري ما مخکې درته یادونه وکړه چې یوازې یوه تیوري نه ده، نو مختلفې تیورۍ موجودې دي. د مختلفو تیوریو په اساس که تاسو یو شعر مطالعه کوئ، نو یو شعر نقد کوئ، کره کتنه کوئ، نو هغه شعر هغومره مختلفې معناوې لرلی شي. او بیا په دې کې هم دا بحث رامنځته کېږي چې یوه تیوري به یو سړی راپاڅېږي، یو ډول تطبیق کوي، یو سړی راپاڅېږي بل ډول تطبیق کوي. نو اوس د دغې خبرې په رڼا کې تاسې باید هېڅ وخت دا فکر ونه کړئ چې یو شعر یو مفهوم لري، یا یو شعر یو ډول تعبیرېدی شي، مختلف ډول تعبیرېدی شي، او مختلفې تیورۍ موجودې دي چې په دې برخه کې موږ سره زموږ د شعر د معنا کولو هغه څنګه تیف چې دی هغه پراخوي. که موږ کوشش وکړو له خیره چې د دغه سمستر په اوږدو کې تاسې یو اندازه دغه تیوریو سره آشنا شئ، او تاسو ته د دغه تیوریو دروازې خلاصې شي، نور بیا په خپله پکې مخته ولاړ شئ، مطالعه پکې وکړئ او ځان پکې ملا کړئ. ښه، د تیورۍ راځو درېیمه ځانګړنې ته. د تیورۍ درېیمه ځانګړنه دغه ده چې تیوري عامه ذهنیت ننګوي. که موږ په دې باور وو چې معنا له شاعر سره ده، یو وخت ډېر مشهور اصطلاح و عربي د فکر کوم وایي چې المعنا فی بطن الشاعر. اوسنۍ تیوري راپاڅېږي او وایي چې نه، معنا د شعر د شاعر سره نه ده، معنا شاعر په خېټه کې نه ده. یعنې د شاعر چې کوم مطلب دی موږ د هغې پسې نه ګرځو. اوسنۍ تیوري راپاڅېږي وایي چې نه وروره، شاعر مړ دی، شاعر نور نشته دی. شعر چې کله یو شاعر ولوست، د هغه له ملکیت څخه وځي او شعر په خپله مخ ته ځي او په خپله ژوند کوي. نو شعر په خپله یو ژوندی موجود کېږي. څونه چې موږ له دا شعر دوام کوي، څونه چې شعر خوله په خوله کېږي، څونه چې شعر له یو کس نه بل کس ته ځي، هماغومره دغه یو شعر ډېرې معناوې لاسته راوړي. که یو شعر یو ځل نقد کو، د هغه په سر بل نقد وشي، که په سر بل، نو هیڅ یو کس یو تحلیل یو ته ورته یو ډول نه وي. نو په دغه ډول دا شعر چې څونه زړیږي، څونه چې عمر کوي، هماغومره دغه شعر ځوانیږي، غټیږي او پراخیږي. نو دوی وایي، اوسني سټرکچرالستان وبښئ پوسټ سټرکچرالستان، دوی وایي چې شاعر مړ دی، شاعر نور نشته دی، د شاعر بحث ختم دی. ولې پخوا داسې نه و. پخوا معنا د شاعر په خېټه کې وه، که تحت لفظ دغه اصطلاح موږ معنا کړو. نو پخوا به موږ کوشش کوو چې د رحمان بابا دغه شعر د رحمان بابا له زاویې تشریح کړو، دغه په خپله هدف څه و له دې شعر. نو داسې وخت هم راته چې بعضې خلک به ویل چې والا شاعر پوهېږي چې د بل هدف څه و، موږ نه پوهېږو چې د شعر نه هدف څه دی. داسې نه ده. او همدا وجه ده. که تاسې وګورئ د هغه یو شعر د خوشحال خان خټک چې زما ډېر خوښېږي، هغه وایي چې اطاعت د اولوالامر ځکه نه کړم،
خلیفه د زمانې په زړه کافر دی. خوشحال خان خټک به په هغه وخت کې مراد جهانگیر خان او هغه د مغولو د زمانې کوم امپراتوران چې ول کوم چې په موږ هغه وخت کې ظلم کو، مراد هغه او په همدې خاطر د راپورته شو په وړاندې مبارزه وکړه. مګر چې کله د شعر ولوست، شعر جوړ کو، نور دغه شعر چې خوشحال وفات هم شو، خوشحال له دنیا څخه ولاړ هم، دا شعر پاتې شو په دنیا او دا شعر په خپل ځان تکیه کړی ده او ژوند کوي درکړه. خوشحال کوي که نه وي، که سړی د خوشحال خبر هم نه وي چې دغه شعر د خوشحال دی، ممکن اوس ځینې مطلب واخلي. اوس که څوک له حکومت څخه سرکشي کوي، ممکن ځان لپاره که دغه شعر واوري د ځان یا د خپل کار د توجیه لپاره یو ښه لاسوند په لاس ورځي. او دغه شعر بل دی چې که شاعر په اړه پوه وي که پوه نه وي، دی په خپل ژوند کې تطبیق کولی شي. نو په دې ډول شعر خپل ژوند مخ ته وړي، نور شاعر مړ دی. نو دا خبره موږ ته چا وکړه؟ موږ ته یو بله تیوري وکړه. نو او په دې ډول زموږ دې طرز تفکر بیخي بدل کړ. په هر صورت راځو د تیوري څلورمې ځانګړنې ته، او هغه تیوري ارتجاعي خاصیت دی. تیوري هدف د ارتجاعي خاصیت نه ده چې تیوري را پاڅېږي بیرته په خپل ځان باندې نقد کوي. یعنی د اوسنۍ تیوري څونه چې رامنځته شوي دي، دا د یو بل په خلاف رامنځته شوي دي، په خپل ځان بیرته نقد کوي. نو په همدې خاطر د تیوري څلورمه ځانګړنه چې دا ارتجاعي خاصیت دی. دغه څلور ځانګړنې وي چې تاسو ته مې تشریح کړې د تیوري، او ممکن ځینې نورې وړې ځانګړنې هم موجودې، خو عمدتاً دغه څلور ځانګړنې د تیوري یو لیکنه وي او هغه تیوري په اړه وي، نو دغه څلور ځانګړنې به پکې. په د ادب تیوري تر ټولو عمده پوښتنه یا څنګه درته ووایم، تر ټولو اساسي سوال هغه سوال چې د ادب تیوري په محراق کې قرار لري، هغه دا دی چې ادبیات څه دي. ټول تیوري له فورمالیزم نیولې بیا تر نوې کارکتنې، فنامنالوژي، سترکچرالیزم، پوست سترکچرالیزم، ډیکانسترکشن، مدرنیزم، پوست مدرنیزم، مارکسیزم، ارواښننه، کالونیل، پوست کالونیل، فیمینیزم، جندر او نورې تیوري، هغوی ټول په همدې راڅرخي چې ادبیات څه دي. اساسي پوښتنه همدا ده. په همدې خاطر زه دا هم داسې وایم چې زمونږ تیوري یو اندازه په فروعاتو باندې بحث کوي. شته تیوري هغه بحثونه چې په مختلفو کتابونو کې هم شوي، تشبیه په اړه، د فورم په اړه باندې، د نظم په اړه، د غزل په اړه، موږ په ادب پوهنې مبادی، موږ د بیان په کتاب کې، موږ د نظم متون، نثر متون په کتاب کې په دې اړه مطالعه کړې ده. موږ ویلي دي ولې ادب تیوري هم را پاڅېږي. زموږ شته ادب تیوري چې لیکل شوې ده په کابل پوهنتون کې، تعلیم تربیه پوهنتون کې، ممکن په نورو پوهنتونونو کې هم لیکل شوي. هغه په دې بحث کوي چې هغه همدغه بحثونه چې نور ځل شوي دي یو ځل بیا راخلي، چې شعر څه دی، غزل څه دی، مثلا ناول کوم برخې لري، په دې بحث کوي. البته چې تاسو ته مې یادونه وکړه چې ادب تیوري تر ټولو ستر سوال چې ځوابوي هغه دغه دی چې ادبیات څه دي. یعنی په بله وینا هغوی په ادبیات پسې ګرځي، او د ادبیات تر شا چې کوم قواعد او کوم اصول دي هغه تر بحث لاندې نیسي. او په دې ډول د ادبي کارکتنې لپاره مختلف لارې جوړوي، یا که ووایم مختلف عینکې جوړوي ورته، چې که زه د یو شعر دپاره یو رنګ عینکې راواخلم او یا همغه شعر دپاره بل ډول عینکې، یعنې بله تیوري راواخلم، نو ګویا موږ بله عینکې راواخیستې او هغه شعر مو وکت ورباندې. نو په دې ډول زمونږ تیوري ښایي چې یو اندازه انکشاف ومومي، ښایي چې
لږ رانوي شي ښایي چې له دغه زاړو او تکراري بحثونو څخه راووځي. موږ به همدا کوشش وکړو که خدای کول تاسو راسره مرسته وکړه د دغه سمستر په پای کې به موږ یو چپټر ولرو چې هغه به د تیورۍ له نوي بحثونو سره تر ډیره پورې نږدې وي. یو بل بحث چې زه غواړم تاسو سره شریک کړم هغه د تیورۍ د تنظیم بحث دی. تیورۍ معمولا په دوه ډولونو تنظیم کیږي. یو کرونولوژیکل تنظیم دی چې هغه د تاریخ په رڼا کې تیوري د تولید په اساس یا د رامنځته کېدو په اساس یو بل پسې تنظیم کیږي. مثلا لومړی کومه تیوري رامنځته شوې ده، ورپسې بیا کومه تیوري، بیا کوم په دغه ډول د تیورۍ بحث او مطالعه ترسره کیږي یو په بل پسې. اما یو بل ډول چې دی هغه صحابي بحث دی. تیوري معمولا په څلورو ساحو کې خپل مبحث وړاندې کوي. یو ډول تیوریانې دي چې هغه د لیکوال په اړه، یعنې لیکوال یې په محراق کې دی، د ادبیاتو د شناخت په برخه کې هغوی راپاڅېږي چې د لیکوال هغه ذهن، د لیکوال چاپېریال، د لیکوال انګیزې او نور څه تر بحث لاندې نیسي او د هغې له زاویې بیا ادبیات تشریح کیږي یا هغه ادبي اثر تشریح کیږي. دویم یو شمېر تیوري دي چې هغوی پر لوستونکي تمرکز کوي. لوستونکي له یو شی را څه مفهوم اخلي، له یو ادبي اثر څه مفهوم اخیستی شي یا کومه معنا ورته لرلی شي. نو لیکوال او متن او چاپېریال نور شیونه تر شا غورځوي او ډېره توجه په لوستونکي باندې کوي. یو شمېر نورې تیورۍ دي چې هغه بیا ډېر تمرکز په متن باندې کوي، چې متن تر ټولو زیات د توجه وړ وي او د متن په رڼا کې بیا دوی ادبي اثر قواعد او اصول او د ادبي اثر هغه ځانګړنې تر بحث لاندې نیسي. نو دریم قاعده شوه. څلورم چاپېریال یا په انګلیسي کې ورته کانټکسټ وایي. د کانټکسټ یا په کوم ځای کې چې دغه ادبي اثر د تطبیق وړ وي یا دغه اثر استفاده کیږي، د هغې په رڼا کې بیا دوی ادبیات څېړي، ادبي اثر څېړي. نو د ادبیاتو لپاره زما په نظر باندې دغه دویم تنظیم ډېر واضح دی. زه به کوشش وکړم چې دغه دویم تنظیم په اساس چې هغه صحابي تنظیم دی چې یو شمېر تیورۍ تر لیکوال تر بحث لاندې نیسي، یو شمېر تیورۍ لوستونکي بحث لاندې نیسي، یو شمېر تیورۍ متن تر بحث لاندې نیسي، یو شمېر تیورۍ چاپېریال یا کانټکسټ تر بحث لاندې نیسي. په همدې اساس تنظیم کوم او په همدې اساس مخ ته ولاړ شو، نو دا به زما په نظر ښه وي. په هر صورت دا زمونږ د نن ورځې کلاس، چون آنلاین درسونه دي زه نه پوهېږم دا زمونږ لومړۍ تجربه هم ده چې څه ډول به وي. زه کوشش کوم چې څه ډول چې تاسې وایئ همغه ډول موږ مخ ته ولاړ شو. او زه له تاسو خواهش کوم چې د دغې ویډیو په پای کې خپل کمنټونه پرېږدئ، له ما سره خپله تبصرې وکړئ او که نیمګړتیا وای، که غواړئ چې بل ډول درس ارائه شي، نو د دغه کورس په جریان کې به موږ د خپل د ویډیویي درسونو په شکل، په لینک او هر برخه کې به موږ تغییرات راولو تر څو چې داسې وي چې هم تاسو ته اسانه شي، تاسو هم ترې مفهوم واخیستلی شئ او بل ما ته هم سخته نه وي. یو بل په هر صورت خپل نظریات مه هېروئ، له ما سره شریک کړئ. نور نو تاسې په پاک الله سپارم. خدای مو مل شه او له کرونا څخه په امان کې اوسئ.